بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ویډیو د سیک مذهب باره کې ده. سیک مذهب د دې بنیاد چا کې خود کله بنیاد کې خوده شوی دی، د دې بنیادی تعلیمات څه دي، نو د دې باره کې هغه بیسیک انفارمیشن دا در کوم. نو ګورئ د سیک مذهب بنیاد کې خوده شوی دی د نن نه د پاسه 1500 کاله مخکې. دا د 15مې صدۍ اخیره وه چې په یو هندو خاندان په هغه هندو خاندان کې چې کوم دی یو سړی پیدا شو چې نن دنیا هغه د ګورو نانک بابا په نوم باندې پیژني. دغه ګورو نانک بابا د اوس چې د پاکستان کومه پنجاب صوبه ده په دې کې په ننکانا صاحب کې پیدا شوی. ننکانا صاحب اوس یو ضلع ده. 18 کاله د په کرتارپور کې تیر کړي و، بیا کرتارپور کې وفات شو او دغه کرتارپور کې چې کوم دی نه د مزار دی اوسو. دا دواړه که ننکانا صاحب او کرتارپور چې دي نه دا په پاکستان په پنجاب کې دي. نو دغه سړي چې کوم دی د دې مذهب بنیاد وایده کې خوده دی. خو اوس دې کې چې کوم دی نه زمونږ مذهب کې د دې مذهب کې ګورئ دا فرق دی چې داسې نه ده چې څنګه لکه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووي چې دا اسلام نوی دین دی. نو ګورو نانک بابا چرې دا دعوه نه وه کړې ګینې چې زه پیغمبر یم او دا زه چې کومې خبرې کوم نه دا نوی دین دی. هغه دا خبرې نه وې کړې. دا وروستو راغلو خلکو دا هغه خبرې چې کوم دي نه هغې له د کتاب شکل ورکړی دی. نو د سیکانو مقدس کتاب یې جوړ کړی دی او د سیکانو مقدس کتاب نوم دی ګورو ګرانت صاحب. نو ګورو ګرانت صاحب دغه کتاب دی، د سیکانو مقدس کتاب دی. بل په نو دا ګورو نانک بابا یو طرف ته د سیک مذهب بانی دی، بل طرف ته دا د سیک مذهب ډومبې ګورو دی او لس ګورو تیر شوي دي. اوس دا ګورو وایي څه ته، نو چې کله د سیکانو نه موږ دا تپوس وکړو چې دا تاسو چې وایي چې لس ګورو تیر شوي دي، نو دا ګورو ستاسو په مذهب کې څه شی دی؟ آیا دا پیغمبرانو؟ نو دوی وایي چې نه، زموږ کنسپټ ستاسو د مسلمانانو یا د عیسایانو د یهودیانو د پیغمبرانو د کنسپټ نه جدا دی، بلکې دل دې کې پیغمبران نه، بلکې دا لس ګورو چې کومونه دا پاک خلکو او دوی چې کوم دی خلکو ته د نیکۍ هغه لارې خولي، د نیکای اډر ورکو او خلکو ته ښې خبرې کولي. بس دا چې کوم دی نه لکه استادانو، مربي، سپیریچوال خلکو، روحاني خلکو. نو دی نه دا یو خبره ده چې په سیک مذهب کې په روحانیت باندې ډېر فوکس دی. ګورو نانک بابا او د هغې نه پس چې کوم ګورو راغلي دي دوی چې کوم دی نه روحانیت طرف ته د اټیچمنټ ډېر او خلک به چې کوم دی د دنیا نه روحاني دنیا طرف ته راوستل. بله پکې غټه خبره ده چې زموږ مذهب سره لګي چې سیک مذهب چې کوم دی نو د خدای په یووالي باندې چې کوم دی په توحید باندې ایمان ساتي. نو ګورئ ما چې څنګه وایي چې ګورو نانک بابا په خپله بیسیکلي یو هندو فیملی کې پیدا شوی. نو ګورو نانک بابا بیا د وننس اف ګاډ چې کوم دی خبره کړې ده، نو د توحید خبره دی کړې ده. نو ځکه دا ویلی شي چې کله ګورو نانک بابا وفات شو نو مسلمانانو دی په مسلمانانو کې حساب ووي چې دی مسلمان دی، هندوانو وی نه دی هندو فیملی کې پیدا شوی دی، هندو دی. نو هغوی وی موږ به سوځو او دوی وی چې موږ به خښو. نو بیا چې کوم دی نه داسې ویلی شي ده که نه چې بیا خدای پاک چې کوم دی نه په څه طریقه باندې د دغه لاش چې کوم دی نه دغه کو غیب یې کو یا چې کوم دی نه څه چالو شو، نو داسې غونډه کې ویل شو. نو ګورو نانک بابا دغه ځای کې چې کوم دی کرتارپور کې خښ دی. اوس په دې سیک مذهب کې چې کوم دی نه دی یو خوره ګورو دا خبره شوه. بله پکې دا دی چې دی چې کوم دی نه سیک مذهب کې دی وایي چې 15 غله دي، 5 ټیپس ورته دی وایي. دا 5 ټیپس چې کوم دي که نه دا 15 غله دا لکه 15 بدۍ دي. نو دا 15 بدۍ چې کوم دي نه د 15 بدو د ختمولو کار دی کوي او د هغې خلاف تبلیغ کوي. نه 15 بدۍ چې کومې دي نه هغې کې لومبۍ بدي چې کومه ده نه هغه چې کوم دی نه لکه لالچ دی، د مال او د دولت لالچ چې دی چې خلک نګټو لاره روان کی. ورسره چې کوم دی نو د اټیچمنټ چې کوم دی ورته وایي نو دا د دنیا محبت دی، د دنیا محبت چې خلک په نګټو لاره روان کی. ورسره چې کوم دی خودي ده. نو خودي هغه علامه اقبال هغه پازیټیو سنس کې ده، دلته کې خودي چې کوم دی هغه خودي ده چې تکبر تی جوړ شي، غرور تی جوړ شي او یو سړی بیا صرف خپل ځان ویني نور دنیا نه ویني. دا دی نه مني، وایي دا چې کوم دی بدي ده، یو غل دی. دکه شان چې کوم دی ورسره غوسه ده چې غوسه هم چې کوم دی نه چې غوسه بنده نیګټیو ته بوځي. نو دا چې کوم 15 د سیک مذهب هغه لکه دا هغه بدۍ دي. نو دا پکې یو خبره ده. نو د دوی مذهب کې چې کوم دی نو ګورو نانک بابا او د هغې نه پس ته لس ګورو چې دي دوی همیشه د نیکۍ خبره کړې ده، لکه بدۍ نه خلک راړولی دی، خدای ته یې خلک راړولی دی او د هندوانو د بوتان چې کوم دي د دې نفي یې کړې ده. نو په دې طریقه باندې دا چې کوم دی دا مذهب دغه شوی دی. بل د دوی لږ غونډه کې هسټري داسې راګورئ چې ګورو نانک بابا خو مذهب پیش کو، دا که لس ګوروګان پکې تیر شو. نو چې کله په هندوستان کې د مغولو حکومت و، نو د مغولو د حکومت په دور کې چې کوم دی د دوی دوه ګوروګان چې کوم دي ګورو ارجن او ګورو تیغ بهادر، نو دا وایي چې کوم دی د مغولو دور کې هغوی پانسي کړي وو. نو دا هم یو خبره پکې چې کوم دی نه لکه هغه د یادګیرۍ نه ده که نه، نو دا هغوی پانسي کړي وو. بیا چې کوم دی نه د دوی وروستو بیا د رنجیت سنګ په هغه کې زمانه کې دوی ته عروج حاصل شو چې کله د دې پښتونخوا او پنجاب او کشمیر په ډېره علاقه باندې حکومت راغلی او د دې نه پس چې کوم دی چې اوس سیکان د انډیا په پنجاب کې دي او یو دور کې دوی چې کوم دی نه خالستان په نوم باندې د نوي
ملک جوړولو یو تحریک چې کوم نه لانچ کړو. نو بل ویډیو کو به اکر خالستان باره کې خبره کوو چې د خالستان ایشو سی شو او دا څه خبره وه. نو د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.